السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ او په صحت منظم یاست. زه بیا هم صفای د انلاین ورک صفای یوټیوب چینل لخوا تاسو سره په خدمت کې یم. ملګرو په نوې ویډیو کې تاسو ته داسې کوډونه درښیم چې دغه کوډو په واسطه تاسو کولی شئ خپل موبایل چک کړئ. یعنې کله مو چې موبایل اخیستو کولی شئ دغه کوډو په واسطه چک کړئ چې موبایل اصلي دی، ریفرش دی، څرنګه موبایل دی، خرابه دی که جوړ موبایل. تاسو کولی شئ د کوډو په واسطه یې چک کړئ. نو مخکې له ویډیو شروع کولو سره ریکویسټ کوي چې انلاین ورک صفا یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن څنګ ته د اطمنې سره کلیک کړئ او که زموږ هر ویډیو هم کتله اطمنې سره لایک کړئ که مو خوښېدله او کمنټ هم راته ږدئ. راځئ چې ملګرو چې ویډیو شروع کړو. د فون ته ورځو ملګرو. دلته چې کله لارو دلته به اولنی کوډ دا دی، سټار به ویو، هیش به ویو، بیا به زیرو ویو، بیا به سکس ویو، بیا به هیش ویو. ملګرو دا ډېر زبردست کوډونه، دا ام آی کوډ دی. دا ټول دا کوډونه دی. دا چې کله موبایل اخیستی او موبایل کې کارتن کې یا کاغذ یې ورسره یا بل شی، دا کوډونه د هغه شاته لیکل سوي. که چیرې دا کوډونه له هغه کوډو سره یو شی و نو تاسو دا موبایل واخلئ، که چیرې یو شی نه و بیا یې مه اخلئ. ملګرو که داسې بیا دا موبایل د غلا موبایل یا بل څه مشکل دی ملګرو. که دا خو یو کوډ و، راځئ بل کوډ تاسې بل کوډ سره رقم دی. بل کوډ ته راځو. سټار ویو، هیش ویو، بیا زیرو ویو، بیا سټار ویو، بیا هیش ویو. ګورئ دلته سپیکر شته، ټچ شته، همداسې نور شته. زه اول ټچ ګورم چې ټچ کار کوي که نه کوي. ګوره دا ټول ډکومه. که چیرې دا ټول ډک او خط پرې راوانه نو دا اصلي ده. که چیرې خط پرې راوختو نو دا بیا کم اصل ده ملګرو. بیا هغسې موبایل نه لاس مه نیسئ، هغه موبایل مه اخلئ ملګرو. ګوره خط راوانه وختو ملګرو، زما موبایل چې دا د اصلي دی ملګرو. او بل دلته سپیکر ده ملګرو. سپیکر یې کولی شئ چک کړئ سپیکر یې کار کوي که نه. میک کامره ده، همداسې فرنټ کامره ده، مخامخ کامره، او دا د شا کامره ده ملګرو. همداسې ګوره سانسور هم کار کوي ملګرو. صحیح دی ملګرو، دا هم کار کوي. او همداسې ملګرو د تیر پسې نور ډېر شیان دي پکې ملګرو، تاسو کولی شئ د دې په واسطه چک کړئ. ویډیو تر همدې چې پرې وه ملګرو، هیله کوي چې انلاین ورک صفا یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن اطمنې سره کلیک کړئ. نور هم په خدای سپارم. الله په امان.